د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورېدي د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنګ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لہذا چې په تېرو 20 کلو کې موږ داسې یو بم ونه لید، نه مې یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوځي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوځي. نو لہذا د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي. افغانستان ته د پلوی ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شو چې دلته دا خبره نسته. لہذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ولې د دښمنۍ تخم ونه شیندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي. زور دی رب ابوبکر زوراور مخ دی تور سو، تر 12 وروسته اشغالګر مخ دی تور سو، تر 12 وروسته اشغالګر مخ دی تور سو. چې زور دی رب ابوبکر زوراور مخ دی تور سو، تر 12 خبر او تحلیل په یوه بله خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، تېره ورځ د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالات په پېښور ښار کې د پولیسو په یو جومات کې چاودنه وشوه، چې د دغې چاودنې له امله نږدې 100 کسان پولیسان وژل سوي وو او په همدومره اندازه ټپیان سوي دي. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا افغانستان ته خوله ور واچوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د دفاع وزیر په کنایي ډول یو ځل بیا پر افغانستان د دې بریدونو پړه اچولې ده. خو دا چې ولې پاکستان په لوی لاس اوبه خړوي او په کابل باندې د دغه بریدونو پړه اچوي، په داسې حال کې چې کابل خپله د داعش د دغه ډول بریدونو تر ټولو ستر قرباني ده، چې د جوماتونو په منځ کې چاودنې کوي او عام مسلمانان په شهادت رسوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله ویلي، ترهګرې ډلې د پاکستان په یو دوست ګاونډي هیواد کې خوندي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په پېښور کې د پولیس پر جومات له برید وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د موجودیت کنایوي ادعا کړې ده. نوموړي په مشخص ډول د افغانستان نوم نه ده اخیستی، خو ویلي دي چې په یو ګاونډي دوست هیواد کې د طالبانو خوندي ځایلې موجودې دي، چې هغوی هلته پلانونه جوړوي او په پاکستان کې بریدونه کوي. خو افغان حکومت مخکې له دې چې د پاکستاني چارواکو ادعاوې رد کړي، پاکستانیانو ته بیا د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو د موجودیت ادعا کړې ده رد کړي دي. خو پاکستان په دې اړه تر اوسه هیڅ مستند شواهد نه دي وړاندې کړي. له دې څخه وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله داسې ګواښ کړی چې ګنې په افغانستان کې به عملیات وکړي. هغه وروسته څخه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لخوا یې ډېر توند ځواب ولیده، له خپلې دغې خبرې څخه په شا شو. ویې ویل چې د هیڅ کله هم داسې نه دي ویلي چې ګنې په افغانستان کې به خپل اهداف په نښه کوي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت لخوا د پاکستانی چارواکو په ځواب کې خپره شوي، ورته ویل شوي وو چې افغانستان بې صاحبه ملک نه ده او د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ارضي تمامت په ساتلو کې تر ټولو ښه تجربه لري. د پاکستانی وزیرانو دغه اوسنیو څرګندونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ځواب ویلی ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وایي، پاکستان د پېښور وروستۍ چاودنې په اړه دقیقه څېړنه وکړي او افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. که څه هم پاکستان په ښکاره توګه داسې افغانستان ته اشاره نه ده کړې، خو بیا هم په کنایي ډول افغانستان یادوي.
ښاغلي متقي نن چهارشنبه په کابل کې د اسلامي امارت لخوا د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت د سیمې په ګډون ټول نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر ضد هم ونه کارول شي. ښاغلي متقي د پېښور چاودنې په اړه د پاکستان پارلمان ته د هغه هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د تېرې ورځې څرګندونو ته په اشارې وویل چې د پېښور چاودنې په اړه دې دقیقه پلټنه وشي او پاکستان د خپل بام واوري د بل چا په بام نه اچوي. ښاغلي متقي زیاته کړه د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو څخه هم هیله کوو چې د خپل بام واوري د بل په بام نه وراچوي، خپل مشکلات دې په خپل کور کې حل کړي. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړئ. دا سیمه له جنګونو، باروتو او چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان هم نه لري چې یو ځانمرګ او یا یو واسکټ او یا وړوکی بم او یا یو بوشکه د دومره لوی تخریب وکړي. په تیرو 20 کلونو کې موږ داسې یو بم هم ونه لیدی، نه مو یو داسې واسکټ ولیده چې هغه د مسجد چتونه هم والوزوي او په سلګونو انسانان د له ځان سره والوزوي. نو د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي او افغانستان ته د پړې ګوته نه نیول کېږي. د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه وویل که دوی د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په وینا ترهګرۍ مرکز په افغانستان کې وای نو د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان ته به هم غځېدلی وای. نوموړي زیاته کړه دا چې د افغانستان په شمول دغه ټول ګاونډي هیوادونه په امن کې دي. له دې څخه داسې معلومیږي چې دلته افغانستان کې داسې خبره نشته ده. متقي د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته په خطاب کې وویل چې باید یو پر بل له تورونو څخه ډډه وکړو، یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو له بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو پر بل باندې تورونه ونه لګو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شیندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه دي او مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې ژوند کوي. د تیرو دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پېښور ښار په یو جومات کې د چاودنې له امله شاوخوا 100 تنه ووژل شول او شاوخوا 1.5 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت دا برید غندلی او د اسلامي احکامو څخه خلاف بللی ده. تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی او تحریک طالبان پاکستان هم دغه چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د پاکستان دغه ډول تورونه د افغانستان پر وړاندې هغه څه دي چې د افغان حکومت ته نور مشکلات جوړوي او په نړیواله توګه افغان حکومت تر فشار لاندې راولي. سره له دې چې داسې باورونه هم شته چې دغه بریدونه خپله د پاکستان د پوځ له لوري ترسره کیږي او پوځ په دې توګه غواړي چې د پاکستان اقتصادي حالات چې داسې حالات ته رسیدلی چې نور د دیوالیه کېدو تر سرحد پورې ډېر لږ وخت ورته پاتې ده. پاکستان په دې ډول چاودنو سره غواړي چې خپل ځان ته مرستې راجلب کړي او د پاکستان اقتصادي حالات سم کړي. هغه اقتصادي حالات چې نږدې پاکستان په 4 ایالتونو څخه په 4 بیلابیلو هیوادونو وویشي، ځکه که چیرې د پاکستان حالات همداسې روان وي نو ژر ده چې پاکستان به په 4 ایالتونو نه بلکې په 4 حکومتونو تجزیه شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خراب اړیکې د هیڅ هیواد په ګټه هم نه دي او یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دي چې هغوی غیر مسلم دي، خو پاکستان د دې پر ځای چې افغانستان سره اړیکې سمې کړي لا اوبه خړوي او په خړو اوبو کې د مایانو نیولو کوشش کوي، افغانستان ته لا مشکلات جوړوي او د افغانستان اسلامي امارت په نړیواله توګه تر فشار لاندې نیسي. پاکستان هغه هیواد ده چې له هند څخه د اسلام په نوم بیل شوی ده. د پاکستان هیواد د هند څخه د اسلام په نامه بیل شوی ده. که چیرې یو مترقي مترفع او داسې پاکستان وي چې هلته اسلامي نظام حاکم وي، هغه کسان چې اسلام پر وړاندې درېږي داسې پاکستان نه غواړي. له همدې امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ خراب اړیکې د هماغو خلکو په ګټه دي. خو بالفعل پاکستان د دې پر ځای چې د افغانستان د مسلمان ولس سره ښې اړیکې ولري، د افغانستان ولس پر زړه کې د خپل ځان لپاره د دښمنۍ تخم شیندي او داسې کړنې ترسره کوي چې پرې د افغان ولس زړه ازاروي. چې تر ټولو ښه بیلګه په پاکستان کې د میشتو مهاجرو ځورول او همدارنګه د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې منافقت څخه کار اخیستل چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان پر وړاندې داسې ژبه کاروي چې د افغانستان نوی حکومت د نړیوال لخوا منځوي شي، خو کله چې د افغانستان حکومت سره خبر راشي بیا د بشري مرستو غږ کوي.
خو هغه اساسي خبرې چې دوی یې پر نړیوال سټیج کوي چې د افغانستان اسلامي امارت تر فشار لاندې نیسي او په نړیواله توګه یې منزوي کوي. کله چې پر 2021 کال د اګست پر 15مه د افغانستان اسلامي امارت له لوري د افغانستان مرکز ونیول شول، دغه مقاومتیان یوه تیاره کې چې د پاکستان لخوا ورته رالیږل شوي وو ټول پاکستان ته انتقال شول.